اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت 12مه برخه. په تیره برخه کې مو تر دې ځایه پرې بیان کړی وو چې خدیجې رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم و ورقه ابن نوفل ته وروستی او د هغه سره څه خبرې وسوې. خو بیا په دې خبرو کې ورقه ابن نوفل یو عجبه خبره وکول. ول کاشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې مکرمې څخه باسي او ما به ستا مرسته او کومک کړی وای. رسول صلی الله علیه و وسلم په تعجب کې وویل ما د مکې د ښاره باسي؟ ما شړې؟ ورقه ابن نوفل وویل هو، هر چا چې دغه رقم شی راوړی دی لکه تا ته چې راغلی دی هغه څوک د خپل قوم د طرفه څخه ازار سوی دی او دغه عمل همیشه د نبیانو سره کېدی. څنګه چې ته هم نبی او رسول یې خامخا ازارېږې. که زه په دغه ورځ ژوندی وم مرسته او کومک به دې کوم. دا نو د وحی او د بعثت شروع. اوس نو رسول صلی الله علیه و وسلم د ځینو علماو په قول د سورة علق د دغو آیاتو په نزول سره نبی سو، مګر رسول نه دی. ځکه ځینې علما د نبی او د رسول فرق داسې بیانوي. وای نبی هغه دی چې وحی ورته نازلیږي خو په تبلیغ د احکامو سره نه وي امر سوی. اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی رالی خو په تبلیغ سره د دې نه امر سوی چې خلک و دې ته دعوت کړي. نو د دغو علماو پر قول محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سورة علق په نزول سره نبی سو. څنګه چې په تبلیغ سره نسو امر نو رسول نسو. خو بیا در سورة مدثر په نزول سره بیا رسول هم سو، ځکه هلته بیا په تبلیغ سره امر سو. دا د بعضو علماو قول دی. پس له دغه غار حرا د واقعې څخه رسول صلی الله علیه وسلم ته نور څه نسو پیښ او وحی هم نه نازلیږي چې دغه مودې ته علما کرام فترة الوحی وایي، یعنی وحی قطع سوی. او دا موده په صحیح روایاتو کې 6 میاشتو ته ورسېدله چې وحی نه پکې نازلېدل. که څه هم ځینې علما دا موده 3 کاله بولي، خو دا مطلقا خطا ده او هغه راجحه روایت دا دی چې دغه د وحی د قطع کېدلو موده 6 میاشتې وله، پوره نیم کال وه چې په دې نیم کال کې هیڅ شی نه نازلېدی. نو د دغه جهته څخه علما کرام رښتیا او صادق خوب د نبوت 40مه حصه بولي، ځکه نبوت یا رسالت ټوله 23 کاله وو. که دغه 23 کلونه و 6 میاشتو ته واړو نو 40 واره 6 میاشتې ځین جوړېږي. او په دغه موده کې وحی نه وي خو رؤیا الصادقه موجود ول. نو ځکه رؤیا صادقه د نبوت 40مه حصه ده. خیر په دغه 6 میاشتو کې ورقه ابن نوفل هم وفات شو او رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایي ورقه ابن نوفل می په جنت کې ولیدی، ځکه د هغه د اسلام اراده وه، په خپل نیت باندې جنت ته داخل شو. او د ورقه د ژوند په وخت کې رسول صلی الله علیه و وسلم هم څوک اسلام ته نه دی دعوت کړی او د هیڅ چا څخه د ایمان راوړلو طلب او غوښتنه نه ده کړې. نو ورقه ابن نوفل هغه د خپل نیت په سبب باندې جنت ته ولاړی چې ده ویل چې کاشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای نو ستا مرسته او کومک به مې کړی وای. دا هم الهي رحمت او احسان دی چې د ورقه ابن نوفل سره د هغه پر نیت باندې معامله وکړه. که څه هم دی تر رسالت د مخه وفات شو خو بیا هم جنت ته داخل شو. اوس نو په دغو 6 میاشتو کې چې وحی قطع سوی ده، که څه هم رسول صلی الله علیه و وسلم په اولو ورځو کې بیرېدی او په بیره کې و، خو څه موده وروسته یې بیا زړه غوښتی چې بیا جبرائیل علیه السلام ورته راغلی وای او وحی ورته راوړی وای. شوق او علاقه یې پیدا سوه تر داسې اندازې چې دشت او صحرا ته به ووتی، غرو ته به ولاړی او هلته په انتظار به و چې ښایي چې جبرائیل علیه السلام راسي. د وحی د قطع کېدو څخه هم مقصد دا و چې د رسول صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام سره د ملاقات او د وحی د نزول شوق او علاقه پیدا سي، چې واقعا هم داسې سوه. رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د مخنۍ بیرې پر ځای باندې اوس دشت او غرو ته وځي او د دې انتظار کوي چې جبرائیل علیه السلام زما سره ملاقات سي. دا ورځې د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره ډېرې درنې او د خواشینۍ ډکې ورځې وې چې ایا زما څخه به یو داسې یو کار نه وي پیښ سوی چې زما رب زما څخه ناراضه وي. حتی ځینې وختونه به یې دا اراده وکوله چې د غره څخه ځان را وغورځوي. څو یوه ورځ ناڅاپه د اسمان له طرفه څخه غږ پر وسو، اولیا محمد صلی الله علیه وسلم
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سر مې راپورته کوي یو عجبه منظر دی، انسان ته هیڅکله داسې حالت نه پیښیږي. ومې لیدی چې جبرائیل علیه السلام په هوا کې پر یو عرش پر یو تخت باندې ناست دی او 600 وزرونه یې دي چې د مشرق او د مغرب مابین یې ټول ډک کړی دی، ټول اسمان یې نیولی دی. وایي د اسمان هر طرف ته چې به مې وکتل دغه جبرائیل علیه السلام مې لیدی او دغه غږ به یې کوی: یا محمد انت رسول الله وانا جبریل. یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم ته رسول الله او زه جبرائیل علیه السلام یم. او رسول صلی الله علیه وسلم د ډیرې بیرې څخه پر خپل ځای ولاړ دی، د بیرې او د وهم څخه حرکت نشي کولی. د دغه منظر او مشهد بیان الله جل جلاله په قرآن شریف کې کړی دی. د سورة النجم په اولو آیاتو کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. یعنی قسم دی پستور سره چې غروب یا طلوع کوي چې نه دی ګمراه سوی ملګری ستاسې چې مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم نه د غلط فهمۍ څخه د صحیح لارې اوښتی دی او نه په خپل قصد او اختیار سره د لارې اوښتی دی، بلکې لکه د اسمان ستوري چې په ختلو او لیدلو کې پر یو معینه او مقرره لار باندې ځي، همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم هم د الله د طرفه پر یو معینه لار باندې برابر ځي او دا امکان نه لري چې مخالفت دی وکړي. او نه رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې غوښتنې او خواهش مطابق خبرې کوي او نه دی دغه قرآن مګر وحی دی چې وده ته لیږل سوي دي. ده ته شدید القوا چې جبرائیل علیه السلام دی د ډېرو شدیدو قوتو خاوند دی، هغه دغه وحی ورښولی دی. جبرائیل علیه السلام د ملائکو رئیس او قائد دی او انبیا علیهم الصلاة وسلام ته د رسالت او د وحی په رسولو کې تر نورو ملائکو دی غوره سوی دی. د ملائکو څخه بل داسې څوک نشته چې رسولانو ته دی وحی راوړي بې له جبرائیل علیه السلام څخه. او جبرائیل علیه السلام ته شدید القوات ویل سوي دي. د ده د قوت څخه یو دا دی چې پوره او کامل شار یې د وزر په یو طرف کې چپه واړوئ. د دغه لوی شار چې د لوط علیه السلام د قوم شارو دغه کښته حصه یې لوړه کړله او لوړه حصه یې کښته کړه، دا د جبرائیل علیه السلام قوت و. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت په ټوله موده کې جبرائیل علیه السلام پر خپل واقعي شکل باندې فقط 2 وارې لیدلی دي. بشر داسې نشي تحمل کولی چې ملائکې دي په خپل اصلي صورت کې وویني. نو ځکه به جبرائیل علیه السلام د وحی د راوړلو په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم ته پر قسم قسم صورتو او شکلو باندې راکلی، د مخه تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت د ژوند په تفصیلاتو شروع وسي. دا ښه او لازمه بولم چې د وحی اقسام او اشکال در وښول سي، ځکه وحی د رسالت اساس او د دعوت ریښه او اصل بلل کیږي. نو وحی یا نزول د وحی پر 6 قسمه دی، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی پر 6 قسمه نازلېده. اول د خوب لیدل. علماء کرام وایي چې انبیا علیهم الصلاة وسلام خوب هم وحی ده، ځکه چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته وایي په سورة صافات کې په 102 نمبر آیت کې الله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. یعنی ای زما زویه زه پرلپسې په خوب کې وینم چې تا حلالوم. نو دغه خوب وحی دی. انبیا علیهم الصلاة وسلام ته یو قسم وحی د خوب په شکل کې راځي. دویم قسم دا چې جبرائیل علیه السلام به د رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې هغه د مقصد شی ورواچوي، بې له دې څخه چې رسول صلی الله علیه وسلم ملکه وویني په زړه کې به یو احساس پیدا سو، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي: ان الروح الامین نفث فی روعی انه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن ابي شیبه. یعنی روح الامین چې جبرائیل علیه السلام دی زما په زړه کې راواچول چې موږ ودغه ته الهام وایو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الهام راته وسو چې هیڅ نفس یا هیڅ ژوندی مخلوق تر هغه پورې نه مري چې رزق یې پوره سوی نه، نو د الله جل جلاله څخه وبېرېږي او د رزق په طلبولو کې سمه لار اختیار کړي. او د رزق طلبول باید تاسې دې ته مجبوره نه کړي چې د الله په معصیت او په ګناه باندې دا رزق وغواړي، ځکه هر هغه څه چې د الله له طرفه دي بې له اطاعت د الله په بل شي نه حاصلیږي.
خو د دې حدیث په بیانولو سره زموږ مقصد الهام و چې دا هم د وحی یو قسم دی. د وحی دریم قسم دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته به جبرائیل علیه السلام د یو سړي په شکل سره رالی او دغه قسم د وحی په اصحاب کرامو کې هم هر سړی کولی سوای چې دغه د وحی راوړونکی چې جبرائیل علیه السلام دی هغه وویني. دا نو د دوو نفرو د تفاهم او د پوهېدلو دپاره د وحی هغه تر ټولو اسانه طریقه ده، ځکه دلته د دواړو طرفو په منځ کې تجانس او یو شیوالی دی او ډېر ځله جبرائیل علیه السلام و رسول صلی الله علیه وسلم ته د دحیة الکلبي رضی الله عنه په شکل راکلی. د وحی څلورم قسم داسې دی چې د زنګ یا زنګولې د شرنګهاري په شکل سره به یو اواز و چې د وحی په اقسام کې دغه قسم وحی د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره هغه تر ټولو سخته او مشکل قسم د وحی و، تر داسې اندازې چې په ډیر شدید یخ کې به تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخ مبارک به خولې را بهېدلې او که به پر یو حیوان باندې سپور و د هغه حیوان زنګنونه به پر مځکه باندې کت سو. یو وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه قسم وحی نازلېدې او د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک زنګون د زید ابن ثابت پر زنګانه باندې پروت و. زید رضی الله عنه وایي چې قریبه و چې د رسول صلی الله علیه وسلم د زنګانه د دروندوالي په سبب مې زنګون په مځکه ننوځي. د وحی پنځم قسم دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د وحی راوړونکی چې ملائکه وه چې جبرائیل علیه السلام په خپل واقعي شکل کې ولیدی چې الله جل جلاله پر هغه شکل باندې دغه جبرائیل علیه السلام پیدا کړی دی او دغه قسم وحی و رسول صلی الله علیه وسلم ته د ټول رسالت په موده کې 2 وارې پیښه شوې ده، لکه الله چې په سورة نجم کې ذکر کړي ول. د وحی شپږم قسم هغه دی کوم چې الله جل جلاله د معراج په شپه لوړ تر اسمانو پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې لمنځونه فرض کړل، بې له وایستې بې له ملایکې د پردې تر شا خطاب او خبرې ول، او لکه د موسی علیه السلام سره چې په جبل تور کې 2 واره داسې خبرې وسوې چې د الله جل جلاله خبرې به یې اورېدلې او الله جل جلاله به یې نه لیدی، او دا د وحی هغه کمترین شکل او صورت دی. بیرته به خپلې قصې ته راځو. نو جبرائیل علیه السلام و رسول صلی الله علیه وسلم ته په خپل واقعي شکل او حقیقي صورت باندې فقط 2 وارې ښکاره سوی دي چې اول وار یې دغه د بعثت په شروع کې و او دویم وار یې بیا د اسراء او یا د معراج په شپه و، او دغه اول او دویم وار په باره کې الله جل جلاله په سورة نجم کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. یعنی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه خلاف نو درته ویلي هغه چې جبرائیل علیه السلام په سترګو لیدلی و. آیا تاسې د رسول صلی الله علیه وسلم سره په دغه شي کې چې ده لیدلی دی بحث او جنجال کوئ؟ خامخا رسول صلی الله علیه وسلم بل وارې بیا جبرائیل علیه السلام لیدلی دی. چیرې لیدلی دی؟ عند سدرة المنتهى. دا هغه دویم وار لیدل دي چې د معراج په شپه د سدرة المنتهى د ونې یا درختې سره دا لیدل وسول چې د دغه تفصیلي بیان به انشاءالله تعالی د معراج په قصه کې درته راشي. نو دغه اوسنی منظر او مشهد چې رسول صلی الله علیه وسلم د اول وار دپاره جبرائیل علیه السلام په خپل واقعي شکل او صورت کې ویني ډېر عجیب او نادر حالت و. رسول صلی الله علیه وسلم له ډېره خوفه پر خپل ځای باندې حیران ولاړ، هیڅ حرکت یې نه کوی. هرې خواته چې به کتل د اسمان ټول په جبرائیل علیه السلام باندې ډک او دا نارې به ویلې یا محمد انت رسول الله وانا جبریل. څه وخت چې دغه حالت تر ډېره وخته پورې دوام درلودی بیا جبرائیل علیه السلام د رسول صلی الله علیه وسلم د نظر او د لیدلو څخه غایب شو او رسول صلی الله علیه وسلم د ډېرې بیرې او د خوف په حالت کې کور ته رالی او ریږدېدی او دا بیا ویل چې زملوني زملوني پټ مې کوي پټ مې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په بستره کې ځان پیچلی و چې جبرائیل علیه السلام وحی ورته راوړي او دا وار د الله د طرفه رسالت ورته راوړي چې هغه وحی د سورة مدثر ول او دغه آیاتونه ورته راوړي. یا ایها المدثر قم فانذر. یعنی ای هغه څوک چې د وحی د بیرې څخه د ځان په کالو کې پیچلی دی د خوب د بستره څخه ولاړ شه او خلک د الهي عذابه یا په الهي عذاب سره وبیروه چې دا د خلکو په بیرولو او په انذار سره الهي امر دی او د رسالت درنه وظیفه و رسول صلی الله علیه وسلم ته ور د غاړې شوه. او نور هم الله جل جلاله فرمایي
وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. یعنی او خپل رب په لویي سره یادوه او خپل کالي دې پاک وساته، ګناه او بوتان پرېږده، یعنی ظاهر او باطن دې باید پاک وي، او داسې احسان او نیکي مه کوه چې بدل یې ډېر غواړي. الله موږ ته لوړ همت راښیي چې هر شی که مال وي، که دولت وي، که علم وي، خلکو ته که لارښوونه وکړې، هر څه چې وي چې چا ته ورکړې نو دا نه ښایي چې د هغه عوض او بدله وغواړې، بلکې ته باید د دغه شکر ادا کړې چې الله تا ته د دغه نعمتو څخه یو څو قسمه نعمتونه درکړل. بیا الله جل جلاله فرمایي ولربک فاصبر، او خپل رب ته صبر کوه. یعنی اوس نو ستا ازارېدل شروع شول، خلک دې بې له ازارو نه پرېږدي، ته باید صبر وکړې. دغه ټول الهي امرونه یوازې رسول صلی الله علیه وسلم ته نه بلکې ټول محمدي امت ته لارښوونه ده. نو مسلمان او مسلمانان باید چې په دې پوه شي چې کم زحمتونه او تکلیفونه چې د دعوت په لاره کې تا ته پېښېږي د هغه په مقابل کې د صبر او تحمل څخه کار اخیستل پکار دي. او په دې باندې باید چې پوه شي چې دغه د تبلیغ او د دعوت عظیم الشانه وظیفه بې له زړورتیا او بې له حوصلې او بې له صبر او د استقامته پای ته نه رسېږي. تر دغه وروسته د وحي نزول پرلپسې سو او همیشه وحي نازلېدی، او بیا د سورة مزمل دغه آیتونه نازل شول. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی ای هغه څوک چې ځان دې په کالو کې پیچلی دی، په شپه کې لمانځه ته ولاړ شه بې له لږ حصې څخه. یعنی شپه په عبادت تېروه، خو که د شپې څخه په څه حصه کې آرام کوې نو څه مذایقه او پروا نه لري. دا نو رسول صلی الله علیه وسلم ته په عبادت کولو سره امر و. او بیا د سورة والضحی آیاتونه نازل شول. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، یعنی قسم په څاښت چې روښانه دی او قسم په شپه چې تاریکه شي، ټول شان په خپله تاریکي کې پټ کړي چې ستا رب ته نه یې پرېښي. یعنی دا چې وحی نه نازلېدی دا د الله د طرفه ستا پرېښول او محجوره کېدل نه دي چې ته یې پرېښولې، بلکې د دې انقطاع څخه مقصد دا و چې ته مستعد او برابر سي د وحی و نزول ته، او د وحی و نزول ته د شوق او استعداد پیدا سي. او پرلپسې آیاتونه نازلېدل. او بیا هم الله جل جلاله هغه نعمتونه ذکر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړي دي، او فرمایي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. او ای محمد صلی الله علیه وسلم خامخا تا لره آخرت تر دنیا ښه او بهتر دی، او ژر ده چې ستا رب به تا ته لویه برخه درکړي چې ته به راضي سې. الله جل جلاله نور هم خپل نعمتونه ورته بیانوي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پرلپسې دا آیاتونه نازلېدل. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. آیاته یتیم الله نه پیدا کړی، بې پلاره یې پیدا کړی وي او بیا یې د پناه ځای درکوي، او ته یې داسې پیدا کړی وي چې په شرع او شرعي احکامو نه پوهېدې او تا ته یې شرعي احکام در وښول او نبوت یې درکړي. دلته د دلالت څخه انحراف د لارې نه دی مراد، بلکې د ضلال معنا دا ده چې د عبادت په طریقه نه پوهېدې او د عبادت طریقې دې نه پېژندلې چې څوک باید څنګه د الله عبادت وکړي، او ته یې فقیر او مسکین پیدا کړی وي او بیا یې غني کړي. نو الله جل جلاله د دغه صورت په نزول سره ورسول صلی الله علیه وسلم ته اطمینان ورکوي او هغه خپل نعمتونه او احسانونه ور یادوي چې ستا رب هیڅ کله ته نه یې پرېښی او نه یې محجوره کړی، بلکې دغه احسانونه یې هم در باندې کړي دي. محترم اوریدونکو، په جزیرة العرب کې تر رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه تر مبارک بعثت د مخه نور خلک هم موجود ول چې د الله پر وحدانیت او یووالي عقیده وه، مګر دغه خلک چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی و شمېر یې ډېر کم او لږ و. د دغو لږو خلکو څخه یو زید ابن عمرو ابن نفیل او بل عثمان ابن حارث او بل ورقه ابن نوفل. دغه درې نفره د بوتانو د عبادت څخه بیزاره او بدې ځین راتلل، د مشرکانو د کارو څخه تنګ ول. دغه درې نفره سره کښېنستل او مشوره یې سره وکوله، ول دغه د بوتانو عبادت خو ډېر عبث او بېهوده او غلط کار دی.
موږ باید د صحي او د حق دین پوښتنه او پلټنه وکړو. نو په اتفاق سره دې خوا و هغه خواته ګرځېدل، د یو عالم پوښتنه یې کوله چې هغه و دوی ته حق دین او سمه لار وښیي. د دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقه ابن نوفل نصارا سول، مګر زید ابن عمر بیا هم ګرځي، غواړي چې پوره اطمینان حاصل کړي. خلکو یو نفر وښوی چې دغه سړی لوی عالم دی او هغه عالم یهودي و. زید ابن عمر هغه عالم ته ورغلی او ورته ویل ستا د دین بیان راته وکړه، څنګه دین دې دی؟ هغه عالم هم د خپل یهودیت په باره کې پوره معلومات ورکړل او د یهودیت عقاید او احکام یې ورته بیان کړل. زید ورته وویل دغه دین حق او الهي دین دی؟ هغه وویل هو دا حق دین دی. زید وویل زه څنګه یهودي کېدلی سم؟ عالم ورته وویل ته تر څو پورې چې د الله جل جلاله غضب در باندې نه سوی تر هغو نسي یهودي کېدلی، ځکه الله جل جلاله پر یهودو غضب سوی دی. که ته غواړې چې یهودي سې نو د الله لږ غضب به قبلوې، بیا به یهودي کېږي. زید وویل چې زما تیښته د الله د قهر او د غضبه څه ده؟ زه د الله رضا غواړم او ته مې د الله په غضب اخته کوې؟ یا زه تر دې دین تېر یم، مګر څوک او یا یو بله لار راوښیه. عالم ورته وویل بل شی نه دی رامعلوم مګر دا چې حنیف سي. زید وویل والحنیف چیشته وایي؟ عالم ورته وویل هغه دا دی چې موحد سي. زید وویل موحد چیشته وایي؟ عالم وویل د ابراهیم علیه السلام دین او د توحید دین دی، دې ته موحد او حنیف دین وایي. زید وویل د ابراهیم علیه السلام دین څنګه دی؟ یهودي وویل هغه دین نه دی رامعلوم، خو یو پخوانی آسماني دین دی چې اوس بالکل د منځه څخه تللی دی، علما یې ټول مړه سوي دي، اوس د هغه دین احکام چاته نه دي معلوم. فقط دونه خبر یم چې الهي دین دی او د توحید دین دی، خو احکام یې په تفصیل سره نه دي رامعلوم. زید وویل چې دا هم نه دي در معلوم نو یو بل دین راوښیه. عالم ورته وویل زه تر دغه زیات نه پوهېږم، ته و پلاني نفر ته ورسه، هغه هم ډېر لوی عالم دی. زید روان شو، هغه نفر ته ورغلی چې ما ته حق دین راوښیه. څنګه چې هغه عالم نصراني و نو وی ویل چې دغه د مسیح علیه السلام دین حق دین دی، د دې دین احکام او عقاید یې ورته بیان کړ. دغه عالم چې نصراني و د نصرانیت د دین تفصیلي بیانات یې ورته وکول. زید وویل چې زه څنګه نصراني کېدلی سم؟ عالم ورته وویل ته بېله ضلالته نسې نصراني کېدلی، ځکه نصارا ګمراه سوي دي. که ته غواړې چې نصراني سي نو څه ضلالت او ګمراهي به قبلوې، بیا نو حساب پر الله دی. زید وویل چې زه د ګمراهۍ او د ضلالت څخه تښتم او ته مې ګمراهۍ ته ورکشې، زه مستقیمه او ثابته لار غواړم. نو زید هغه نصراني عالم ته وویل ښه یو بله صحیح لار او حق دین راوښیه. هغه راهب او نصراني عالم ورته وویل والبله لار او حق دین نه دی رامعلوم مګر دا چې حنیف سي. زید والحنیف چیشته وایي؟ هغه راهب ورته وویل د ابراهیم علیه السلام دین دی او آسماني دین دی او توحید دین دی، مګر څنګه چې د هغه دین علما مړه سوي دي، چاته یې د احکامو صحیح معلومات نسته، نو بس په دې دین باندې سه. زید وویل بې له دغه څخه بل دین نسته در معلوم؟ عالم وویل نور نو د صحیح دین معلومات راته نسته، نور ټول ادیان منحرف او خطا دي. زید ابن عمر په حیرت کې پاته شو چې څه وکړم اوس. بیرته مکې مکرمې ته رالی او پر لارې د ځان سره وایي الهې ته شاهد یې چې زه د ابراهیم علیه السلام پر دین یم، زه حنیف یم. ټول علما راته وایي چې دغه دین حق دی. څنګه چې زه په نور تفصیلات او په احکامو خبر نه یم نو وایم چې زه موحد او د ابراهیم علیه السلام پر دین یم، بې له یو الله څخه بل د هیڅ عبادت نه کوم. مګر په دې هم نه پوهېږم چې څنګه لمونځ وکړم او عبادت څنګه وکړم، خو د ابراهیم علیه السلام پر دین یم. کله چې به زید ابن عمر وغوښتل چې لمونځ او عبادت وکړي نو به یې بې حسابه رکوع او سجدې کولې، ځکه د عبادت هېڅ طریقه نه ور معلومېده. د خپله ځانه څخه یې اجتهاد او عبادت کوئ. کله چې مکې مکرمې ته رالی نور مشرکان یې هم توحید ته وربلل او د بوتانو د عبادت څخه منع کول او یوازې د الله و عبادت یې رابلل. د مکې مکرمې نور خلکو پر ده باندې بد ویل او ناپوه او بېعقل ورته ویل، خدای پر دې خپل توحید باندې ټینګو. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زید ابن عمر ابن نوفیل مې ولیدی چې کعبې شریف ته تکیه کړې وه. خلکو به په طواف کې د شرک تلبیه ویله چې کله به دا توري وویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک،
پر دغه ځای به زید پر نارې کې ول بس نوره مه وایه، مګر هغو به دغه د شرک الفاظ هم پر زیات کړل، الا شریکا هو لک تملکه وملک. او بل دا چې زید نور مشرکان د مړه حیوان د غوښې څخه منع کول، ول کوم حیوان چې په خپله باندې مړ سي د هغه غوښې مه خورئ. او مشرکان یې د بوتانو د تقرب یا نږدېوالي دپاره د حیوانانو د حلالولو څخه منع کول. یعنې کفارو چې به یو کوم حیوان د بوتانو پر نامه حلالوئ او دا عقیده وه چې دغه قرباني موږ دغه بوتانو ته ورنږدې کوي، زید ابن عمر د دغه کار څخه هم منع کول او ویل به چې حیوانات د بوتانو پر نامه مه حلالوئ. خلکو چې به پوښتنه ځینې وکوله چې د تقرب دپاره د حیوانانو حلالول ولې منع کوې، ده به ویل حیوانان الله پیدا کړي دي او تاسې یې بل چا ته حلالوئ او د بل چا پر نامه یې حلالوئ، عقل دا نه قبلوي. د دغسې کارو غلطیا په عقل سره هم ثابتېږي. حیوانات الله پیدا کړي دي، خالق او رازق یې الله دی، او مشرکانو به د بت پر نامه او هغو ته د نږدې کېدلو دپاره حلالول. مقصد دا چې زید ابن عمر مشرکان د شرک د بدو او ناوړو کارو څخه منع کول. او دغه زید ابن عمر تر بیاست 15 کاله د مخه وفات شو. رسول صلی الله علیه وسلم یې لیدلی و، د هغه سره یې صحبت کړی و، مګر رسول صلی الله علیه وسلم د بیاست او د رسالت وخت یې نه دی نیولی. رسول صلی الله علیه وسلم د دغه زید ابن عمر په باره کې فرمایي یبعث یوم القیامة امة وحده، یعنی دغه زید به د قیامت په ورځ یوازې د یو امت راپاڅول کیږي، نور خلک به په مجموعي شکل سره امتونه وي، لکه د ابراهیم علیه السلام امت، د موسی علیه السلام امت، د عیسی علیه السلام امت. دغه رنګه ټول خلک به امت وي، مګر زید به په خپله یوازې د ځان دپاره یو امت بلل کیږي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي رأیته یجر اثوابه فی الجنه، زید مې ولیدی چې په جنت کې خپل کالي کشول، یعنی په جنت کې اوسېدی. دغه زید بې له نبي بې له رسوله په خپل عقل او په خپل کوشش سره هدایت او سمې لارې ته ورسېدل. دا د ورقه ابن نوفل د نصرانیت او د زید ابن عمر د توحید قصه وه. په جزیرة العرب کې د موحدینو څخه یو بل نفر هم و چې قس ابن ساعده نومېدی. دغه قس د ډېر عمر سړی و. ځینې مورخین د ده په عمر کې مبالغه کوي او وایي چې عمر یې 600 کالو ته رسېدی. خو زموږ مقصد عمر نه دی، بلکې دا مقصد دی چې قصد هغه خلکو څخه و چې دی هم په خپله پر توحید او هم یې نور خلک توحید ته وربلل، او پس له مرګه یې پر راژوندي کېدلو ایمان هم درلودی. پر بوتانو یې بد ویل، خلک یې د دغه خپلې توحید و عقیدې ته رابلل. څرنګه چې قریشو د ده د دغه د توحید د عقیدې څخه بد راتلل او دا یې نسوی زغملی، نو قس یې د مکې مکرمې څخه وایستی، فرار یې کړی. په دشت او په صحرا کې به یې ژوند کوی. څنګه چې دی پوه او هوښیار حاکم سړی و، خلک به هلته د ده ملاقات او د مشورو دپاره ورتلل. حتی دی په وعظو او په نصیحتو کې یو نثر هم لري او د ده په حکمتو باندې به عربو مثالونه تېرول. څنګه چې دغه قص هلته په غرو او دشتو کې یوازې اوسېدی، نو وحشي او چرونکي حیواناتو الفت ورسره نیولی و. ده ته به راتلل او ژوند به یې ورسره کوی، تر داسې اندازې چې یو نفر وایي زه یو وخت قص ابن ساعده ته د مشورې دپاره ورغلم. دی د اوبو د حوض پر غاړه ناست و او دغه حوض ته د اوبو د څښلو دپاره زمریان هم راتلل، خو یوه به د اوبو په څښلو کې تر هغه بل ځان د مخ کوی. قص به دغه زمری په لکړه ووهي او ورته ویل به یې صبر وکړه چې ملګری دې اوبه وڅښي. دغه قص هم تر بیاست د مخه وفات شو. مقصد دا چې په جزیرة العرب کې د رسول صلی الله علیه وسلم تر بیاست د مخه هم څو نفره موحدین موجود ول او خلک یې توحید ته وربلل، مګر ویښ زړونه او اورېدونکي غوږونه نه ول چې د دوی اواز واوري، تر څو چې الله جل جلاله د طرفه څخه رسول صلی الله علیه وسلم په رسالت سره اختیار کړل شو او خلکو ته یې آخري رسالت راوړی او د الله جل جلاله د طرفه څخه وحی ورته نازله شو. د مخه هغه نور موحدین موجود و، مګر اثر او نتیجه یا هیڅ نه وه یا خو لږ او کمه وه. خو د رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت اثر لوی او ابدي اثر و چې ټوله جزیرة العرب او نور ډیر ملکونه یې د شرک خلاص کړل او جهان یې د توحید او د وحدانیت په نور باندې ډک کړ. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته ورسېدی، زموږ پاته حصه د سیرت په راتلونکې برخه کې واورئ. صلی الله علیه محمد